سلامونه. د ویش فکر له یو بل پروګرام سره زه عبدالحی کاکړ درته هرکلی وایم. له ما سره په دې پروګرام کې میلمه دی د مصنوعي ځیرکتیا حنیف خان. حنیف خان په لندن کې میشت وي او په دې برخه کې یې نه یوازې پښتو ته کار کړی دی بلکې په خپل هم کار کوي. لکه تېره اونۍ مو له تاسو سره ژمنه کړې وه چې حنیف خان او زه به په ګډه باندې هره اونۍ د ژوند په مختلفو برخو کې چې د مصنوعي ځیرکتیا کم استعمال دی پر هغه به خبره کوو. نو نن چې کومه موضوع موږ په ګډه ټاکلې ده هغه دا ده چې زموږ ستاسو په وطن کې یوازې هم په نړۍ کې که څوک په دې پښتو پوهېږي نو دا به ګورو چې مصنوعي ځیرکتیا چې د هغه زده کوونکي څنګه ګټه ځینې اخیستلی شي. نو حنیف خان تاسو ته هرکلی وایم. مننه کاکړ صاحب. ښه پیل به له دې وکړو چې زده کوونکي څنګه کولی شي په ډېره ساده ژبه کې، ځکه چې زموږ ستاسو په وطن کې ډیجیټل لټریسي ډېره کمه ده، او نو په ډېره ساده ژبه کې څنګه کولی شي چې له مصنوعي ځیرکتیا څخه زده کوونکي ګټه واخلي. مننه. په ساده لفظونو کې به زه دا ووایم چې کاکړ صاحب مخکې که موږ به یو کورس کول غوښتل یا څه به مې زده کول غوښتل نو موږ به یو کتاب راواغستو. کتاب به یو کس لیکلی و، هغه به د یو خاص آډینس د کتونکو دپاره لیکلی و، یا یو کورس و او یو خاص کس جوړ کړی و یو خاص اورېدو دپاره. نو که هغه لیکونکی یا د هغې جوړونکی په امریکا کې و یا په برطانیه کې و نو د هغه کورس به زیاتر اړوند هم د هغې سره و. نو بیا چې کوم زده کړونکی و د هغه به داسې پوښتنې یا داسې وي چې هغه په هغه کتاب کې یا په کورس کې نه وي، او له بده مرغه به زموږ په وطن کې دا دونه غټ پوهان هم نشته چې هغه ورته ووایي چې د هغې جوابونه ورکړي یا لاره وښیي. نو مصنوعي ځیرکتیا یا AI دا کار ډېر اسان کړی دی چې یو خو موږ ورته وایو چې آن ډیمانډ، لکه په خپلواکه یو کورس جوړ کړي، او نه صرف دا چې هغه جوړ کړي خو بلکې چې د هغه کومې پوښتنې یا د هغې نه پس کوم یو لارښوونې هغه ترې هم وکړي، لکه یو ډایلاګ شان یو ټیوشن شانته کړي. لکه مله مخکې یو یعنې سوالونه جوابونه کوي که نه، یعنې چې کوم ځای کې ستا بیا په خبره پوه نه سوې بیا تپوس دې وکړه بیا دې وکړه. بالکل داسې همدغه شانته کې، او لکه داسې ښکاري چې لکه د هغې استاد یو ټیوټر را مخې ته ناستي او سره خبرې کوي او د هغې نه پس یو بل نه بس پوښتنه کوي یا په کوم شي نه پوهېږي چې تاسو وایي بیا دغه کې یا ورته وایي چې ما ته بله لاره باندې وښایه، زه په دې لاره پوه نه شوم نو په هغې باندې وښایه. نو د هغې سره د دنیا د نړۍ د ښه معیار کم زده کړه چې ده د هغه جب ته راشي، د هغه موبایل ته راشي. خو سوال دا دی چې دا به اوس استعمالي، یعنې هغې کې څه دي چې تاسو ویلی شئ چې ورکړي؟ اول خو به دغه ته راشم څنګه چې تاسو ووایي نو په دې کې ورته موږ وایو پرومپټ انجینرینګ. پرومپټ انجینرینګ په ساده پښتو کې وایي د غوښتنې لار، چې لکه موږ د مصنوعي ځیرکتیا نه غوښتنه څنګه وکړو. نو څنګه چې تاسو مثال ووایي یو کس وایي چې ما ته داسې ووایه چې لکه زه د 15 کالو ماشوم یم او ما پرومپټ انجینرینګ مخکې نه دی اورېدلی یا مصنوعي ځیرکتیا نه ده اورېدلې، نو 15 کالو ماشوم ته به ته څنګه ښایې؟ نو دا لارښوونه یا دا زده کړه دونه مشهوره ده چې دا زیاتر چټ ماډلونه دي په دې کې د خپل ځان دا شته، او په انګریزي کې که شارټ ورته ولیکئ چې EL5 یا سوري ټیچ می ایز ا 5 year old کنه چې لکه ما دې وښایي د 15 کالو ماشوم یم. نو دا درته بالکل هم د ژوند په روزانه چې کوم دغه دي استعمال شونه د هغې په مثال باندې جوړ کړي. نو یو خو لکه د پرومپټ یا د غوښتنې لار ده. دویم دی بیا یو خاص ټولز دی، ویب سایټ، اپلیکیشن د مصنوعي ځیرکتیا. په هغې کې به زه ټول اول ووایم نوټ بک LLM ورته وایي، د ګوګل کمپنۍ جوړلی، اوس خو له نوم بدل کړی جیمنای نوټ بک ورته وایي، خو هغې یو غټ انقلاب راوستی دی خاص کر په زده کړه کې. یعنې دې ته یې نوټ بک LLM دا اپ دی، سافټویر دی، دا به دی په ویب سایټ ګوري چیرې به پیدا کوي؟ دا په ویب سایټ کې هم شته او د دې خپل اپ هم شته، او دا به زه داسې ووایم چې دا د ژوند چې هر اړخونه دي په هغې کې خلک استعمالوي. زموږ په خپلې کمپنۍ کې ډیزاینر یا بزنس والا خلک یا موږ په خپله یا ریسرچر ټول په هر اړخ باندې استعمالوي. د هغې یو غټ کار دا دی چې څنګه چې موږ مخکې کیس کې ویلو چې لکه دا زیاتره شیزونه د خپله ځانه جوړوي، نو هغه دا کموي. یعنې که موږ ولې یو ډیجیټل کتاب راوړو، ریسرچ پیپر راوړو یا بل یو مضمون راوړو او موږ ورته وایو چې زه په دې نه پوهېږم، په دې اول ما پوهه کړه، که نه داسې پوه شي لکه ما ته هېڅ معلومات نشته.
نو موږ ته وړه شان خلاصه جوړه کی سمری جوړه کی او راته وکي خو بیا موږ وایي څه په دې هم نه پوهېږم ما ته ډایګرام جوړ کا لکه په ګرافیکس کې وښایه په دې کې وښایه نو هغه به موږ ته د هغې مختلف لکه هغه ډایګرامونه هغه جوړ کړي بیا زه ورته وایم چې زه لوستل نشم کولی یا زه غواړم چې زه د غږ په لارې دا واورم نو هغه موږ له د هغې یو آډیو جوړه کړي خو آډیو یا غږ همداسې زیاتره جوړ کړي چې د پوډکاسټ په شکل کې دا نه چې یو کس لګیا غږیږي ځان سره هغه داسې یو مکالمه ته جوړه کړي او ډایلاګ ته جوړ کړي دلچسپه کړي او په هغې باندې هغه اړخونو باندې خبره وکړي نو که بیا څوک لکه په ټرین کې روان دی یا په کور کې ناست دی نو هغه په اورېدو سره هم هغه په هغې ځان پوهېدی شي بیا د دې نه علاوه هغه یو بل دا لاره ښویي چې یو کس وایي چې ما له اوسه دې نه ایم سی کیوز جوړ کړه لکه ملټیپل چایس کوېسچنز جوړ کړه که نه چې زه په هغې باندې اوس روزنه وکړم پریکټس وکړم او چې ما څه زده کړه نو د هغې نه ول هغه بیا هغه هم جوړ کړي چې لکه زما له اوس 11 پوښتنې وکړه 15 پوښتنې وکړه چې ما ته څه وشو یاد شو یا نه شو نو په هغې باندې خپل روزنه هم کولی شي دغه شان فلیش کارت چې ورته وایي هغه داسې چې لکه مطلب ما ته یو وښایه پاڼه وښایه چې زه د هغې جواب ورکړم که نه او که غلط شم نو بیا راته وښایه لکه بار بار هغې ته موږ دا وایو چې لکه لږ ساعت پخ یو زده کړه کول ګردان کول که نه نو دغه ټولې لارې چې دي زده کړي دا په دغه ټول کې نوټ بک LLM یا جیمنای نوټ بک کې ډېر په خپل طریقه باندې او دا په ګوګل کې دوی څنګه پیدا کوي یا په ګوګل کې پیدا کوي یا په ویب سایټ ته ډایرکټ ځي یعنی که دوی ته اسانه لار وي دوی چې بس په ګوګل کې نوټ بک LLM څوک سرچ کړي نو هغه به په خپل راشي هغه کې به بیا چېرته اکاونټ جوړوي که نه بس نه غورتلی شي او یا پیسې به ورکوي یا به مفتي څنګه وي نو د دې زیاتر چې کوم استعمال عام کا روزنې دی هغه مفت دی وړیا دی بالکل لکه په هغې باندې هغه نه راځي اوس یو کس ډېر غټ کارونه پرې کوي نو هغه خو لکه بیا د هغې د پیسو عالم شته یا کې خو لکه زیاتر چې کوم عام انسان کار کوي لکه خپل استعمال لپاره هغه مفت دی لپاره مفت دی لکه نور انټرنیټ ګوګل چې استعمالوي او څه هغه شانته کې استعمال ده دا خو نوټ بک LLM سو تاسو غواړئ په دې کې نور خبره مو کوي کنه بل یو ته زو بیا په دې کې بل غرضی خبره دا وکم چې د زیر خبردار چې په دې کې پښتو هم شته یعنی په دې غږیز باندې کې کوم وایو چې ماته دا پښتو کې وایو نو هم هغه څنګه مونږ چې انټرست مکالمه چې دا په پښتو په غږونو کې هم هغه مونږ ته کولای شي یعنی مونږ په غږیز باندې په پښتو کې هم کولای شو او بل خبره دا ده چې کدا د انګریزي همي یو آرټیکل یا بل څه هم ته ماته پښتو کې دا وخایا او دا کا هغه ماته پښتو ته وامړی ترانسلیټ هم کې او بیا په غږیز باندې دا کې زو لکه د دنیا چې کوم علم دی په پښتو کې هم زده کولای شم دا خصوص نوٹ بک LLM او بل بیا دا کوم غټ ماډلونه چې دي لکه چیټ GPT شو پای کې په خپل د لرنینګ لپاره د زده کړې لپاره یو خپل موډ دی چې هغه ته وایي سټډي موډ نو هغه هم دا کار کوي چې لکه کله چې مونږه د لاندې آپشنز یا د هغې سیټینګز ګورو نو پای کې ورته مونږ وایو چې ته اوس ما سټډي موډ ته واړو نو هغه بیا داسې کار کوي لکه د استاد د ټیوټر نو پای کې ورته بیا مونږ وایو چې زه په دې مضمون دی په دې دغه دی په دې نه پوهېږم ته ما ته د یخ نه وښایه د سر نه وښایه چې زه لکه بالکل نه پوهېږم که نه دغه شان د نوټ بک LLM په شان په دې کې بیا دا شته چې بیا ورته څوک وایي چې اوس زما نه یو 4-5 پوښتنې وکړه دا کوم چې مونږه ګردان وکړو یا دغه وکړو نو هغه به درنه بیا د هغه پوښتنې جوړې کړي او په هغې باندې به چې کوم تاسو غلط کوئ نو به ورته ووایي چې په دې کې ستا تېروتنې ډېرې دي نو راځه چې په بل لاره باندې دا اوس وګو ازموینه وکړو او ته بیا زده کړه وکړې یعنی دا اوس چې کله سټډي موډ ته ځې نو په چیټ GPT کې به چېرته ورځې دا به په کوم ځای کې پیدا کوي چیټ GPT کې چې دا کومه کرښه کې مونږ ټایپینګ کوو نو په دې کې د سیټینګز یي نو هلته کې هم څنګه چې موږ دا فایلونه اټیچ کوو یا تصویرونه اټیچ کوو د هغې سره هم سټډي موډ راشي نو موږ باید هغه ځای نه هغه وټاکو او د هغې سره په خپله د زده کړې موډ ته لاړ شي او چیټ GPT تاسو په دې ځای ختم کړئ که نه تاسو پکې څه ویل غواړئ هغه کې او چیټ GPT به زه په دې ځای ختم کړم هم د دې سره اړوند بیا کلاډ دی چې هغه د چیټ GPT مقابلې دی او د هغې په شان پیاوړ او طاقتور ماډل دی نو په هغې کې هم په خپله چې دی همدغه شان لرنینګ موډ ورته وایي د یو ته سټډي موډ وایي او دې ته لرنینګ موډ وایي نو هغه هم
دغه شانته کې کار کوي، صرف ماډل بدل دی. نو که یو کس وایي چې زه په دې چیټ جی پي ټي په سمه توګه پوهه نه کړم یا زه غواړم چې د دې بل نظر کوم واخلم، نو هغه کلاوډ ته لاړ شي، همدغې هم کرښې سره یا ورته سټډي موډ کې هغه ور واوړي. د هغې سره دای چې 2 یا 3 ماډلونه همداسې وي لکه چې 2-3 ستاسو استادان تاسو خپله رایې درکړه یا لاره وښوه. په کوم باندې تاسو پوه نه شوئ نو په هغه بل نه په هغې باندې په ښه توګه باندې پوه شئ یا یو 2 نظرونه سره شریک شو په هغې کې. دا کلاوډ دی او چې دا کلاوډ والا سټډي موډ دا دوه په زدي سوې مچې دا د یو بل سره توپیر د پاره خامخا استعمالول پکار دي چې لکه یو لور کې نو بیا کې دې د بل لاره وجه یعنی ولی یوه غلط کې بلې سم وشي ک دواړو کنفرمیشن د پاره چې د سیکو کې دا دواړه ماته صحیح خبره کوي کنه. دا هم دا خود دې نه علاوه دا هم د چې کې دې شي د یو په یو باندې تمرکز فوکس زیات کړي او نور د سي ډیټا ولې وسره وی یا بل سره ډیر یو سره نه وي کمه کو زه پاتې شو دا بل هغه ته وګوري دا هغه وشي دا کم یا تر تخویل شوی دی یا لکه دا کم اپ کې د خپل ځان یا کم معلومات دا سره هغه د شریک کی نو هغه کریټیکل تھینکینګ چې کم ده په هر اړخ باندې سوچ او دا کول هغه وړ د خلکو سره راشي کنه. او ما چې څنګه مخکې راځو کو چې په دې کې پرومپټینګ چې کم ده د غوښتنې لاره هغه ډیره مهمه چې هغه ورته دا وایي چې لکه think step by step په هر یو کار نه مخکې سوچ وکړه او ماته چې کوم دی یو honest view راکا یا ریویو راکا کنه چې لکه هغه ته دا نه چې صرف یا په خاړه خونو باندې یا په پازیټیو یا په نیگیټیو باندې لکه ماته یو بیلانس لارو خای دا خو کنه دا هغه سره بیا موږ هغه توپیر کولای شي چې اوس کم زیات خپل غواړي کم کمه کو زیات موږ سم پوره کوو. دا سو کلاوډ بل څه داسې دی چې هغه خلک استعمالولای شي. بل د دې لاره شمه چې موږ بار دا خبره تکراو چې د ماډلونو کې یو نیم کمه راشي چې هلوسینیشن او توجه ځان نه جوړونه کوي. د سوال ته زه راتلم یعنی لزانه ځخه تا تخپل کیسه جوړه کی هغه رښتیا نه دا غي شاته یا ثبوت نه یا دي کې بس د کون کې څنګه احتیاط کوي ځکه دا خو کې یو ځل د کون کې دومره اعتبار ور باندې وکي هغه بیا کیسه رښتیا غني. جی او هغه په ډېر خطو کې باندې کوي نو هغه کې لکه بیا ډېر کم چې پوهانه په کم توګه شي کنه ځکه چې هغه د لوجیک او ترتیب جوړ کړي چې بالکل پاغه سمکر خخکاری. د دې لپاره بیا یو بل مصنوعي ځیرکتیا والا کمپنی دا غو جوړ کړي پرپلیکسټي وته وي. پرپلیکسټي د ټول لغه ټکټه دا چې د زیات تر د دې سموږ دا نوې ګوګل له د چې لسه جواب نو دا غي سره وسر سایټیشن اب درته پاڼه د ویب نه حواله درکې چې دا ما د دې ځای نه راواغستو او دا ما جوړ کو دا جواب نو هغه تاسو پاکي بیا دا کته شي چې اوس واقعي چې دا کوم د خبره کوي زاغل ځای سورس لاړ شم حواله ته لاړ شم او دالته شتا کنيشته کنه نو هغه کدی د یو کدی تاسو د یو ریسرچ ریفرنس کوي چې دا ویلې دي نو دا ریسرچ ویب سټ ته یو څه ریسرچ نه یو ته بیا پوسې خپل وای او اعتبار کوو او هغه وسره هم د ریسرچ په شانته کې خپل نوټس ورکړي په هر ځای کې چې دا خبره ما کړله او دا غي ریفرنس تا ده دا لینک ته یا دا زیاده کنه دا ما دا غزن راغستې ده. نو دغه شان چې موږ مخکې کوم چیټ جی پی ټی او کلاوډ هغه نه موږ دا پوښتنه کولای شو چې ما لکم جواب راکې نو دا غي سره سورس یا سایټیشن خامخاو کا نو بیا حواله راکوا ثبوت راکوا نو بیا کوشش کوي چې هغه سره ورکه خو لکه پرپلیکسټي په دې لحاظ سره خاله چې هغه بالکل هم د نت نه هغه ډیټا راخلو دا غي نه جواب جوړي او وسره هغه حواله یي د هر یو دغه سره یې کنه کم چې مطلب دا سوچ چې درې څلور ځایونه کې به د خپل څنګه داس د کوونکو والا کیسه دا ډیره حساسه کیسه وي نو درې څلور چې کوم ای آی ټولز دي دا ټول باید استعمال شي. اوس په دې کې سوال دا دی ډیره مهمه یو خدا دې چې زمو خلک ډیر خلک چې هغه نقل کوي کنه نو آیا که څوک د ای آی ته وایي چې ماته په دیموکراسي مضمون ولیکاو د ته په لسم جماعت کې استاد غوښتي یو هغه خورته جوړم کی پاغه ترتیب هم جوړ کی او ایون کته دا ورته وایي چې د لسم جماعت د لیول یا کچي والا جوړ ک جواب او په دې طرز جوړ کا نو دای ته پر پی ډی اف ورسره تیار درکې کنه نو دی کی آیا بیا یو سی او پاغه کې شې نمبر واخی دا باید وشي اول خو اخلاقا نه وشي
خو بیا هم احتیاط څه پکې کول پکار دی چې دا ونه شي. په دې کې کاکړ صاحب اولنی خو خبر دا ده چې مونږ همدا وایو چې مصنوعي ځیرکتیا چې ده یا AI چې ده نو هغه یو ایکولایزر ده یا ملټیپلایر دی چې لکه مطلب په ساده پښتو کې دا دی چې هغه تاسو جوګه کړي چې تاسو خپل کار په ښه توګه وکړئ که نه د هغې دا نه دی چې هغه ستاسو کار ختم کړي او لکه مکمل تاسو هغې ته کار پرېږدئ او لکه بیګار ولا ورکوئ هغه کوي که نه نو جوګه مونږ داسې کوي چې کم شیز مونږ په 10 ورځو کې کوو هغه مونږ کیدای شي په 3 غنټو کې وکړو یا په نیمه ورځ کې وکړو که نه خو د هغې چې کوم زموږ خپل تخلیق دی سوچ دی نو هغه مونږ چېرته کې دغه نه کوو چې هغې ته مکمل واړو د هغې په تمه باندې کښېنو د هغې خو یو څو وجوهات یو اولنی خو تاسو وایي چې اخلاقي بالکل هغه پلیجرلیزم کې راځي په نقل کې راځي لکه که نه چې د کم ځای نه څه شی جوړ کړو یا لکه د چا ځای نه راواغستو نو موږ ته هېڅ پته نه لګي که نه باید بیخي نه وکړي باید هغه بیخي ونه کړي او دریم د هغې سره دا خبر ده چې لکه داسې وختونه داسې دغه راغلي چې هغې ډېر خلک یا د نوکریانو نه یا دغه نه ختم کړلی ځکه چې کم شیز هغو په خپله نه جوړ کړی نه کتلی دا پرې نه پوهه دي هغو مخکې وړاندې کړی دی نو ډېر داسې کیسونه راغلي د وکیل نه واخله د ډاکټر پورې چې هغې د ځان نه شی جوړ کړی دی او پرې پخپله دې پوه شو هغو جمع کړی دی او هغه الټا هغو ته ډېر غټ مطلب ستاسو دا دی چې دې دپاره بیا دوی سافټویرونه هم جوړ کړي دي که چا غلا کړي وي له AI له لارې یې کړي نو هغه پته بیا لګېږي او چې بالکل په هغې د AI د سافټویر نه علاوه هم چې دی نو هغه چې د چا لږ ډېر هم پای کې تجربه یې هغه ته پته لګي دا موضوع ډېره پراخه ده او ماته احساس چې د وخت ما ورته خو ویلي 10 منټه به یې خو کیسه ډېره اوږده شوه ځکه چې هغې اړتیا دې ته وه خو بهرحال ډېره مننه دا د زده کوونکو دپاره و چې هغه څنګه کولی سي مصنوعي ځیرکتیا چې د هغه استعمال کړي او په راتلونکي کې بیا چې نورو چې کومو برخو کې ډاکټران سو یا انجینران سو یا نور سو نو هغه به حنیف خان وخت نا وخته زموږ تاسو ټولو لارښوونه کوي او چې تاسو لپاره دغه معلومات وي ځکه چې د دې بغیر چاره هم نشته او له دې سره په یو حساب باندې د انسانانو په کچه باندې په دې بحث روان دي چاره نشته په دواړو صورتونو کې خو بهرحال حنیف خان ډېره مننه بله اونۍ به بیا ما ورته له دوی سره ملګري دوی کولی سي چې د ویش فکر یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړي او دارنګه فیسبوک او انسټاګرام او ټیک ټاک باندې چې دی هغه هم فالو کړي نو تر بلې اونۍ پورې ما او حنیف خان به تاسو څخه خدای پاماني به وکړو په مخه شه